میرویس احمد شاه پشتن فرزند بزرگوما چه اخلاص کی ذات غورا غیرتمند بزرگوما زوریم یا بزوان شم شباب یا بخور روان شم یا ورځ به داسې راشي زه به بیا له خراسان شم نه به دا جنګ او جګړې وي نه به تل د جنګ میدان یم نور مې بچ کړئ بچانو ستاسو کور افغانستان یم زه پشم اور مې واخیست په فریاد او خسران یم نور مې بچ کړئ بچانو ستاسو کور افغانستان یم نور مې بچ کړئ بچانو ستاسو کور افغانستان یم میرویس احمد شاه پشتن فرزند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، تاسو نن وینئ چې موږ راغلي د هسکې مینې ولسوالۍ یعنې د ولسوالۍ د ولسي شورا دفتر مخې ته ولاړ یو چې څو ورځې کېږي دلته یو څو نمایندانو د ولسوالۍ د ځوانانو مشر یا دپاره ځان کاندید کړی و. هغې نه یو انجینر زاهد الله یو بخت الله او یو جمیل یو زمونږ یو زنانه خور وه، یعنې ټولو ته تبریک وایو. خو انجینر زاهد الله په 293 سره 93 سره خپله بریا خپله کړه. مبارکي غونډلس ته وایو. انشاءالله چې دا به د غونډلس خدمت کوي او غونډلس باندې بیا هم دا غږ دی چې د داسې خلکو نه دې ملاتړ وکړي. انشاءالله دا به په آینده کې د دغې ولسوالۍ خدمت کوي او ځان به یې د ستونزو نه خبروي. انجینر صاحب زموږ ته څنګه ولاړ دی؟ داسې نه چې دا بریا ویوړه دا په کور ناستې نه، دا به د ولس د ستونزو د یتیمانو د غریبو نه ځان خبروي او د ولس ستونزو ته به انشاءالله هغه ستونزې چې هغه په دې ولسوالۍ کې دي هغې په باره کې به دا منډې وایي او د پیل ټکی به ولږدي. دلته مونږ سره د ولس نور سپین ږیري مولا دي، همداسې حاجي صاحب عبدالستار چې د هغه نه نورې خبرې اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاجي ستار دی. د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د ځوانانو د شورا دپاره زموږ ورور زاهد الله ولیاړو کاندید و. یوه خور وه د شپولې هغه هم کاندیده وه، یا دوه سره نور ورونه هغه هم کاندیدان وو. خو په دې ټولو کې زاهد الله شینواری چې و ښه پخو نومرو او پخو کامیابي هغو باندې خپلې لمبرې واخیستې، کامیاب شو. په 293 باندې لمبر 1 راغی. نو ده نه مو هیله دا ده چې په آینده کې دغه ځوانانو احوال اخلي، د مړي او د ژوندي پوښتنې راځي او د ځوانانو ملاتړ کا او خپل حق او حقوق د ننګرهار د ولایت څخه تر د کابله پورې وغواړي او موږ مشران به په ده پسې همداسې اوږه په اوږه باندې ولاړ د کابله پورې به رسو د خیر انشاءالله خپلې چوکۍ ته به رسو. مننه کوو د حاجي عبدالستار نه چې تاسو یې خبرې واورېدې. موږ سره بل ملک قدرمند د قدر وړ چې ملک وکیل ولاړ دی، نورې خبرې ده نه اورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې درې واړو تپو ته د دې کامیابۍ مبارکي چې دا انتخابات ډېر په ښه شان وشو او په سوله او په امنیت کې وشو. د دې بیا هم درې واړو تپو ته مبارکي او دغه انجینر صاحب زاهد الله چې په 293 ریو باندې کامیاب سو بیا هم دته مبارکي هغه ورونه چې ولیاړو که دته چا رای ورکړي که نه ورکړي، دا د درې واړو تپو وکیل دی. دا به د هر چا خدمت کا، که چا رای ورکړي که نه ورته ورکړي، خو دا د درې واړو تپو مندیزي وکیل دی او دا به درې واړو تپو ته کار کا او داسې کار به کا چې د خیر کارونه به راوړي، د بچي خدمت به کا، د زوړ او د سپین ږیري. په آینده کې بیا هم د دغسې اتفاق دعا کړو چې الله پاک مندیزو ته داسې اتفاق ور په نصیب کړه لکه څنګه چې په دې باره کې منډه وواله، باقي په نورو کارو کې په اتفاق باندې منډه ترله ووایي. بیا هم په آخر کې درې واړو تپو ته ډېره مبارکي یم او ټولو د مبارک سي او زید الله د الله ته نوره کامیابي مو ور په نصیب کړه او نوره کامیابي د ملا ور په نصیب کړه. مننه کوو د ملک وکیل نه چې تاسو خبرې واورېدې. موږ سره بل یو د قدر وړ ملک ولاړ دی، ملک صفدرخان، نورې خبرې به تاسو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د قدر وړ ځوانانو، امزونو، کشرانو، السلام علیکم. دا ستاسو د یووالي نتیجه وه چې نن تاسو ګورئ چې ستاسو د ځوانانو په نوم ستاسو کاندید ستاسو په مخ ولاړ دی. انشاءالله الرحمن چې دا به ستاسو خدمت کا او ستاسو غږ به د جمهوریت پورې رسوي
او هغه ستونزې چې ځوانان یې لري د ده سره به شریکېږي او دی به په هغې کې خپل هغه همکاري کا خپله منډه به وایي او په کوم ځای کې چې ده ته مشکل و نو موږ مشران د درې واړه قومونو د ده تر شا ولاړ او نور ځوانانو نه مه خواهش دا دی چې نور د چا په تشو نومونو سا ونه سئ یووالی یو مټ سئ بس دی چې ډېرو ناخوالو او ناکردوی مو زړونه ضعیفه کړه نه مو ځواني معلومه ده نه مو سپینګیری معلوم شو نه مو ماشوم معلوم دی نو انشاءالله چې د دې یووالي تر شا به ښې پیلي ستاسو یووالی بیا هم د لوی الله نه غواړم او انجینر زاهد الله ته مبارکي وایم او ستاسو د ټولو مبارک وي د ټولو ځوانانو د مبارک وي او په آینده کې هم درنه همدغسې یووالی او اتفاق غواړم والسلام ومن الله توفیق. مننه کوو د مشران نه هیوادوالو بله یادونه کوو چې موږ ډېره مننه کوو هغه زموږ د ولسوالۍ امنیتي ځواکونه دي که هغه ملي پولیس دي که هغه نور زموږ مدیر صاحبان دي واقعا چې دوی ډېر خدمت وکړ د نن سبا نه تر اوس مازدیګره پورې موږ سره همداسې ولاړ وو د ولس ملاتړ یې وکړه د ولس دفاع یې وکړه د ولس ساتنه یې وکړه یعنې موږ یو جهان مننه د دغې ماموري صاحبانو نه کوو د نور مدیران چې څومره د ولسوالۍ دي او امنیتي ځواکونه هغو ټول نه یو جهان مننه کوو الله دې سرپرست او ژوندي لري. تاسو وینئ چې موږ سره انجینر صاحب زاهد په څنګ کې ولاړ دی دا به اوس خپل ولس ته انشاءالله هغه ډاډ ورکړي چې آینده کې د ولس دته کوم سترګې په لار وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د مندیزیو مشرانو ځوانانو ټولو ته د دې سترې بریا مبارکي وایم او کومې رایې چې ما ته دا ولس راکړي دي دا زما خپل اهلیت او استعداد وړتیا نه ده دا د قومونو په ما باندې باور دی. انشاءالله زه ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې د دې ټولې ستونزې به د لوړې مقاماتو پورې رسوم او د دې د قوم څخه به دفاع کوم. اخره کې د مشرانو ځوانانو ټولو څخه مننه کوم او د دې سترې مبارکي ورته وایم د دې سترې بریا.